السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو نن د درود شریف فضایل وایم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. بشک الله جل جلاله فرمایي چې زه او ملائکه پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم درود وایو. نو اے مومنانو تاسو هم پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام وایي. او همدارنګه بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سوچ په ما باندې یو ځل درود شریف وایي نو الله جل جلاله په هغه باندې لس او یا رحمتونه نازل کړي او همدارنګه ملائکه او یا ځلې د مغفرت دعاګانې د هغه بنده لپاره وغواړي. نو قدرمنو راځي چې درود شریف د خپل ځان لپاره وظیفه وګرځو. لږ ځلې وي سل ځلې وي هر څومره چې موږ تاسو وس رسیږي درود شریف وایو. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تاسو لپاره ډیر تکلیفونه تیر کړي. هغه چې کله وفات کېده هم نو ویل چې امتی امتی نو زما امت یا رب زما امت. نو دون حق لري چې موږ تاسو پر هغه خوږ نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.